دعاوې کوه شه دی شه دعا کوه سمه ده دعاوې کوئ چا چا خیرات کړي شه دی شاباش دغه بسکوټ دا باید ماشوم ته بیا ورکړي شه دا ستړې زندګي به له ارمان سره وي باید چې دومره فکر له انسان سره وي. السلام علیکم جوړ بخیر ګرانو کتونکو اوریدونکو تېره ورځ چې موږ د کوم ورور ویډیو پر فیسبوک نشر کړې وله چې دی د ژوند نه څخه تنګ راغلی ولو په چمن کې خو تاسو ته معلومه ده دروازه بنده ده نه په چمن کې نه په سپین بولدی کار روزګار نشته دلته غربت زیات دی نو بیا چې کوم وخت چې موږ ویډیو نشر کړله پر فیسبوک باندې ستاسو د ملګرتیا څخه تاسو هم په دې کې کومک راسره وکړئ ویډیو مې شیر کړله الله پاک تاسو ته هم اجرونه درکړي او هغه چاته دې خدای پاک اجر ورکړي چې زموږ ته د غریب ورور لپاره کومک مرسته کړې ده که څه چا هم مالي مرسته کړې که دغه سامانو مرسته کړې الله پاک ته اجر بل ورور تقریبا 2 کارټونه دغه بسکوټ راکړي دي چې هر کور ته به یې کوکا دوې کوکې د کوچنیانو لپاره بسکوټ وړي او دغه د نه کوټ دی د یخ لپاره د غزوان لپاره د ماشومانو لپاره به مې انشاءالله کوټونه راوړو ستاسې څخه خواست کوو د چمن پر غریب ولس رحم وکړئ دوی سره کومک او مرسته وکړئ او کوم چا چې زموږ سره د پیسو مرسته کومک کړی دی موږ په هغه کې د دا کور خوراکي توکي تقریبا د 1 میاشته پرسوله پیسې مې دغه د نغد ورته راوړلې د کور ګوټکې بوټې دا مې ورته راوړله د دوی مې هر څه ورپرکه نورې پیسې چې زموږ سره پاتېږي هغه موږ پر نورو غریبانو تقسیمو ستاسې موږ خواست کوو دا یو کور په چمن کې نه دی چې د غربت سره مخ دی دلته په سوو نه په زرو کور نه دی دغه ټینګار مه کوئ دغه ورور نمبر راکړه یا دا کورنۍ نمبر راکړه دې ټلیفون شمېره راکړه موږ حال ورسره کوو یاره تاسو به حال ورسره وکړئ د دا نور سره به څوک حال کړي د هغو نمبرونه خو موږ نه شیروئ که چیرې بیا موږ نشروو په سوو کور نه دی موږ ته امانت را رسوئ د دا کور به هر څه ورپره کوو دغه کومه مالي مرسته چې وله هغه هم دا ورته راوړله نورې پیسې زموږ سره شته پاته هم دي انشاءالله هغه پر نور غریبان باندې تقسیمو ستاسو به خیرات چې ټول انشاءالله کومو کورونه چې موږ وړو هغه د ماخستان پر هغې اریان دي هغه د ماخستان دانه لري ستاسو به هم خیرات وي هم زکات وي کوم ورونه چې د خدای په مال کې د زکات په پیسو کې یا د خیرات په پیسو کې کومه مرسته کړې وله هغه پیسې هم دا کورنۍ له دا دې راوړلې الله پاک ستاسو خیرات قبول کړي ډېره مننه کور ودان خواست کوم ویډیو مخته شیروئ چې د چمن د غریب ولس سره نور خلک د دوی اواز اوري او کومک مرسته کوي دغه ماشومان وله کوم بابا چې سره ناست ولو دغه کورنۍ ته دا دې پیسې ورکړلې دعاوې کوه شه دی شه دعا کوه سمه ده دعاوې کوئ چا چا خیرات کړي شه دی شاباش دغه بسکوټ دا باید ماشوم ته بیا ورکړي شه مننه کور ودان د الله مرستې او کومک په هیله